چې الله درله وس درکړی عمرې له لاړ شه الله رب العالمین درله د مال وس درکړی فراخي حج مه لیټ کوه دا د الله فریضه ده زما محترم ورونو ډېر خلک په دې مجلس کې به هم کیدای شي ناست دي چې حج به پرې فرض شوی خو د میخې د وجې نه نه کوي ته به چې د میخه به کې کوم ځای نه راغله وایي خلکو له به بیا میخ حلالوم د هغې پیسې را سره لا نشته په قرآن او حدیث کې دا شته دی چې تا سره به د میخې پیسې پیدا شي بیا به ته حج کوې دا راته چا ویلي دا خو زموږ د خلکو رواج دی میخه به کې د سره حلالومه حج نه راشه او هغه د زمزم یو ګوټ اوبه یو کجوره خلکو له ورکړه بس کافي ده څوک تانه ګیلې نه کوي او څوک په میخو نه خوشحالېږي میخې نه چې دې خلکو له ګډانه لال کې که نه هم به درپسې خبرې کوي خلق پرېږده د مخلوق خوشحالۍ نه پرېږده رب خوشحاله که د هغه فریضه ده تا باندې مرګ به در باندې راشي الله مه که بیمار بشي شل بشي یا به درنه الله دا پیسې واخلي چې وس دې کېږي حج له تلو او ته کله پلاټ چې خرڅېږي هم ته ورته ولاړې دکان چې خرڅېږي هم ته ورته ولاړې او که چېرته هغه هم خادي راشي لکون روپۍ لګې او حج یاره د دې وس میلا نه کېږي ناشنا خبره ده د واده وس شته د پلاټ وس شته د دکان اخستو وس شته د ځمکو اخستلو وس شته او د الله د فریضې لپاره وس نشته قسم دی که موږ د الله په دین باندې چې کوم مال لګېږي دی که موږ اکټیو شو زموږ د دنیا دا ضرورتونه الله ټول پوره کړي دا به بېګمانه پوره کېږي ته به خبر هم نه یو د یو ځای نه به رزق الله رب العالمین تعالی بندوبست او تیاری کوي نو الله مکه دا فریضه در باندې پاتې نه شي دې کې کوتاهي مه کوه چې حج در باندې فرض شوی دی دومره پیسې تا سره راغې چې ته په د الله حرم ته لاړ شي د حج د ورځې 40-35 دا تالته تیرې کې واپس راشي ټیکټ او د هر څه دې وشي خرچه او د دې نه اضافي تا سره دومره پیسې شته چې ستا د کور خرچه چلیږي ښه بېغمه ښایسته حج وکړې واپس راشي په تا حج فرض شوی وروره واوره غوږونه دې کولاو که که زما یو ورورې که زما یوه خورې واوره حج در باندې فرض دی چې څومره لیټ کې د الله رب العالمین په ګرفت کې او په ګناه کې دا وخت تیری لکه څنګه چې د مونځ ټیم راشي او ته لیټ کې ګناهګارېږي مونځ دې مه کوه ګناهګارې ځکه چې تاخیر دې پکې وکړه نو چې کله در باندې حج فرض شه فوراً ځه دې کې لیټوالی مه کوه ډېر خلک موږ داسې لیدلي دي یاره وایي زه ځکه نه ځم زما مشر ورور لا نه دی تللی لکه مشر ورور یا کاروبار کمزوری دی یا هغه ځي نه هسې بس خپې به راکاږي ستا ولې هغه سره قبر کې به هغه تا سره سملي تا نه به الله دا تپوس کوي چې ستا مشر ورور تلی یا نه تلی ته ولې تلې حج له تا ته به دا ووایي نه تا ته وایي تا باندې په خپله حج فرض و ستا وس کېده ابه نه تلو نه دي تلو نو که ځي لاړ دي شي که نه ځي د سره دي نه ځي ځان له ټیکټ کوه ځه داخله کوه ځان رسوه په فرایضو کې به کوتاهي نه کې ستا مشر ورور مثلا روژه نه نیسي نو ته به هم نه نیسي هغه مونځ نه کوي نو ته به هم نه کوې نو چې هغه عمرې حج له نه ځي نو ته به هم نه ځي دې مسلې نه موږ د پښتو مسله جوړه کړې یاره زموږ د کور هغه مشر ورور نه دی تللی او بیا به خلک څه وایي او هغه به خفه شي او ده که د هغه وس کېږي حج پې فرض وي لاړ دي شي او که پې فرض دی نه ځي مجرم دی تا باندې فرض دی ځه دې ته مه ګوره مشر ورور او کشر ورور مشره ورندار او کشره ورندار مشره خور او کشره خور مونږ په دین کې پښتو را دننه کړی یاره که دا کشره خور ځي یاره دا مشره خور مې لعنت ته تللی رانه خفه نه شي تعالی الله وس درکړی د خاوند دې وس کېږي تا بوځي ځه منډه وهه مشره خور به دې بیا ځي چې الله پاک یې نصیب کړی هغې له دې الله ورکړي وس چې لاړه شي دا زموږ په دې پښتو کې موږ دا خبرې جوړې کړې دي په دې خپل رواج کې هم دا خبرې جوړې کړې دي په دین کې دا خبرې نشته دی زما محترم ورونو چې الله در باندې یو فریضه مقرر کړه بس هغه ادا کوه په هغې کې لیټوالی مه کوه